بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن د پولیټیکل ساينس اهم لیکچر دی پولیټیکل سیستم. نو ګورئ موږ تاسو ټول ته پته ده چې د یو ملک او د بل ملک د سیاسي نظام څخه د یو بل نه بدل وي چې د یو ملک او د بل ملک آئین د یو بل نه بدلی نو چې آئین د یو بل نه بدلی نه خامخا د هغې د وجې نه پولیټیکل سیستمز بدلی. خو دا دلته کې چې کوم پولیټیکل سیستم دی نو وایي دا د هر یو ملک آئین که د یو بل نه جدا هم دی خو دا پولیټیکل سیستم چې کوم دی د دې بیس په دې کې چې کوم ادارې حصه اخلي او دا څنګه چلیږي نو دا هر یو ملک یو شان وي. نو راځئ چې وګورو جاج واخلو چې دا پولیټیکل سیستم چې دی نه دا څه ته وایي، جوړښت یې څنګه دی او کار څنګه کوي او دا یو ملک کې پالیټکس او پولیټیکل سیستم ولې ښه چلیږي یا بل ملک کې ولې ښه نه چلیږي. د دې ماډل مطابق چې دی نه هر یو پولیټیکل سیستم چې دی د دې څلور پارټس او د دې 7 فنکشنز دي. نو پارټس یې څلور کوم دي او 7 فنکشنز یې کوم دي. نو پارټس یې دا دي، دا خو هغه ادارې دي چې هغې پکې بیا حصه اخلي او فنکشنز یې چې کوم دي نه هغه دا دي. نو ګورئ اول د ټولو لومړی چې پارټس کوم دي نو انپوټ د دې یو پارټ دی. دا انپوټ چې کوم دی دا ډیمانډز دي، مطالبې دي د خلکو چې خلک د حکومت نه د چارواکو نه د ادارو نه څه غواړي نه هغې ته انپوټ ویلی شي. نو دا انپوټ چې کوم دي دغه ډیمانډز دا د کنورجن بکس ته راشي. کنورجن بکس دې ځای کې څه شی دی نو دا صوبایي اسمبلي هم کیدی شي، قومي اسمبلي هم کیدی شي، لوکل ګورنمنټ هم کیدی شي، پارلیمنټ هم کیدی شي، کابینه هم کیدی شي. مطلب دا دی هغه ټولې پالیسي ساز ادارې کوم چې موږ هغې د خپل ډیمانډز پیش کوو او هغې د هغې مطابق پالیسۍ جوړوي، فیصلې کوي. نو دا کنورجن بکس چې دی د حکومت دی په ایکچوال کې. نو انپوټ ډیمانډز حکومت ته پیش کړی شي، هغه په کنورجن بکس چې کوم دی نه هغه حکومت په هغې باندې سټپس پورته کړي، فیصلې واخلي، پالیسي جوړ کړي. نو هغه ایز ا آوټپوټ چې کوم دی انوایرمنټ ته راشي، خلکو ته راشي چې اوس دغه پالیسیز او د ډیسیژنز موږ ته راشي که نه ایز ا آوټپوټ نو موږ په هغې باندې فیډبیک ورکوو. لکه ګورئ څنګه چې حکومت هر یو کار وکړي، هر یو نوې فیصله واخلي او ګام پورته کړي نو په هغې باندې بیا په پبلک کې ځای په ځای باندې بحثونه کېږي که نه. څه خلک چې کوم دی نه د هغې چې کوم فیصلې هغې اخیستي پالیسۍ جوړې کړي د هغې ښه وایي، څوک یې بد وایي. کله ډېر خلک د هغې خلاف وي، کله ډېر خلک د هغې حق کي. دا په دې باندې چې دا بحث او مباحثه وشي نو دا فیډبیک چې دی دا بیا یو ملي ته نوي انپوټ او نوي مطالبې جوړېږي. لکه مطلب دا دی که چېرې داسې وي چې د خلکو نیم کار وشو نیم ونه شو نو هغوی نوي مطالبو سره مخې ته راځي که نه. نو هغوی چې کله نوي ډیمانډز جوړ کړي نو بیا هغه دلته حکومت ته پیش کړی شي، بیا حکومت په هغې باندې فیصلې واخلي، بیا فیډبیک دغه کېږي. نو په ایکچوال کې دا پولیټیکل سیسټم چې کوم دی نو دا یو کنټینیوس عمل دی، یو جاري عمل دی چې داسې چې کوم دی نه بس روان دی. نو دا یې هغه څلور پارټس دي. دا چې کله داسې کېږي چې دا ډیمانډز جوړېږي، دلته کې پیش کېږي او دلته کې پالیسیز راځي، هغه پبلک ته راځي. نو دې کې دا چې کوم دی نه دا څلور قسمه ارګنایزیشنز چې دي یا ادارې چې دي دی پکې مهم رول دی. پولیټیکل پارټیز نو په اصل کې ګورئ دا دلته کې انپوټ چې کوي دا یا د پولیټیکل پارټیز د طرف نه پیش کېږي. لکه یو پولیټیکل پارټي چې کوم دی یو سپیسیفیک مطالبه راوچته کړي او بیا په هغې په خلکو یې چې کوم دی وګرځي د خلکو سپورټ واخلي. نو یا پولیټیکل پارټي دا مطالبه راوچته کړي یا داسې چې مطالبه خلک جوړه کړي، ډیمانډ د خلکو وي، یو پولیټیکل پارټي چې کوم دی خلک سپورټ کړي، په شا باندې ودرېږي. نو د پولیټیکل پارټیز رول داسې دی. او پولیټیکل پارټیز په ایکچوال کې چې کوم دی د حکومت کې هم چې پولیټیکل پارټیز نهستي که نه نو د دې پولیټیکل پارټیز دا غړي دلته حکومت ته هغه فیصلې بیا هم ډیمانډز بیا هم پیش کوي. دغه شان میډیا ده. نو ګورئ میډیا خو چې کوم دی نو موږ تاسو ته پته ده چې هغه یو برج په شان دی، یو پل په شان رول پلی کوي د حکومت او د پبلک په منځ کې. لکه دا د خلکو د پبلک دا ډیمانډز حکومت ته رسوي او حکومت چې کومې فیصلې اخلي د هغې نه خلک خبروي. نو دا خو د خلکو او د حکومت په منځ کې یو برج دی. دلته کې چې کوم دی بیا پریشر ګروپ نو پریشر ګروپ هغه ګروپ ته وایي چې هغه پولیټیکل پارټي خو نه وي خو هغوی سره دومره طاقت وي چې په حکومت باندې پریشر واچوي. لکه د مثال په طور باندې د مدرسې چې دي دا پریشر ګروپ دی. دغه شان د سټوډنټ یونینز چې دي، د تاجرانو دا تنظیمونه چې کوم دي نو دا ټول چې دي نه دا پریشر ګروپس دي. انټرست ګروپ هم داسې چې خپل یو شان مفاداتو لپاره چې کوم دی یو ارګنایزیشن جوړ شي. څنګه چې په ښار کې چې کوم دی نو تاجران راغونډ شي یو ځان له ارګنایزیشن جوړ کړي که نه نو هغوی د څه لپاره یو بل سره یو شوي دي، د کامن انټرست د وجې نه یو بل سره یو شوي دي که نه دغې د انټرست ګروپ وي. لکه دا چې کوم دی چیمبر آف کامرس اینډ انډسټري چې یا داسې نورې نو اوس د وکیلانو دا تنظیمونه چې دي نو دا په یو ځل کې چې کوم دی انټرست ګروپس هم دي او پریشر ګروپس هم دي. دا پریشر ګروپس او انټرست ګروپس چې دي د یو
په ډیمانډز جوړولو کې په ډیمانډز پیش کولو کې د یو مهم رول دی. نو دا خو چې دا هغه دي چې هغه پکې رول پلی کوي. اوس دې طرف ته ګورئ چې څنګه موږ وایو کنه چې دا 7 فنکشنز دي هغه وایي. نو دا 7 فنکشنز کم دي د ټول رومې چې دا یو د پولیټیکل کلچر اینڈ سوشلایزیشن. نو پولیټیکل کلچر از بیسیکلی د پارت اف د جنرال کلچر. څنګه چې زموږ یو کلچر دی یو کلتور دی نو په دې کلتور هغه حساب چې کوم پالیټکس سره ډیل کوي نه پولیټیکل کلچر شګه. لکه ګورئ اسانه مثال دا دی چې زموږ د پښتنو د علاقه چې دا پښتانه چې دي نو دوی بنیادي طور سره په دوه غټو پاټو کې تقسیم دي. دا یا رمایند نه چې کوم مذهبي دي نو چې کوم خلک پښتنو کې مذهبي دي هغه مذهبي پاټو له وټ ورکوي. چې کوم خلک کمپرست دي هغه کمپرست سره دي کمپرست پاټو سره دي. نور بیا لږ خلک نور خلکو سره دي خو په اکچوال کې د پښتنو اکثریت یا مذهبي پاټو سره دي یا کمپرست پاټو سره دي. نو دا زموږ د علاقې یو پولیټیکل کلچر دی او نه دی. نو دا کشان یو پولیټیکل کلچر چې دی دا د هر یو علاقې یو خپل یو پولیټیکل کلچر دی. د دغه پولیټیکل کلچر او سوشلایزیشن. سوشلایزیشن څه ته وایي؟ دا خلک چې کله بیا په پولیټیکل اکټیویټیز کې او په پولیټیکل کلچر کې څومره انوالو شي څومره حصه اخلي ایز ا پلیئر ایز ا اکټر نو دې ته کومه سوشلایزیشن وایي. نو دا پولیټیکل کلچر او سوشلایزیشن چې دی نو دا غړومبه انپوټ دی دا غړومبه فنکشن دی چې په سوسایټي کې اول دا کار کیږي چې خلک په پولیټیکل کلچر کې انټروډیوس کیږي انوالو کیږي. بیا هغه نه پس داسې وشي چې انټرست ارټیکولیشن وشي. دا انټرست دې کې ډیمانډز ته وایي ارټیکولیشن دا غي جوړېدل دي. نو چې کله ډیمانډز جوړیږي دا یو کوم دی کنه نو چې کله ډیمانډز جوړیږي په سوسایټي کې او انټرست اګریګیشن چې کوم دی داسې چې دا جوړ شوی ډیمانډ نه دي دې کې بیا کوم نه د دې ګریډینګ کیږي. لکه چې ډیمانډز خلک کینی او بیا دا کوي چې نه مړه دا د لری کا او دا وجه کوم نه دا خبره حکومت ته پیش کو چې کوم ډیمانډز کې بیا د هغه ګریډینګ کوي چې دا ضروری دي پیش کول پکار دي دا نه دي ضروری دا پاتې شي بل ټیبل وشي او بیا چې دا هغه ډاکومنټیشن کوي چې کوم طریقې سره چې کوم نه هغه پریپیر کیږي او بیا بر پالیسی میکرز مخې ته پیش کیږي. نه دا هغه ټول لکه موږ بداو چې دا لري هغه تیارول دي هغه ډیمانډز هغه لیول ته رسول دي کوم لیول ته چې هغه ورسي او د پارلمان کې یا اسمبلی کې یا کابینې مخې ته پیش کړی شي. نو دا انټرست اګریګیشن دی او پولیټیکل کمیونیکیشن او ریکروټمنټ. پولیټیکل کمیونیکیشن د خلکو د یو بل سره کمیونیکیشن دی د پارټیز چې کوم نه د پبلک سره کمیونیکیشن دی. دکا د پولیټیکل کلچر او سوشلایزیشن سره لګي چې دا دلته کې د یو د کمیونیکیشن دی او ریکروټمنټ بیا د ډیمانډ چې کوم نه الته کې پیش کول دي. نو دا څلور چې کوم دي دا انپوټ فنکشنز دي. نو چې دا څلور دا دې سره ریلیټډ دي. اوس بیا دلته کې چې کوم نه راشي نو د دې چې کوم اوسینه هغه بیا درې اوټپوټ فنکشنز دي. دا اوټپوټ فنکشنز کوم نه یو علامه کې دي چې کچې دا ډیمانډ قانون ساز ادارې چې دي صوبایي سم دي یا قومي سم دي هغه د مخې ته پیش کیږي. نو هغه به بیا ته بحث کوي او هغه به د هغې مطابق قانون سازي کوي. نو هغه چې کوم قانون سازي وکړي دا قانون سازي په اکچوال کې اوټپوټ دی کنه. نو چې دا اوټپوټ دی دا اوټپوټ فنکشن دی یو او دا د پارلمان او د صوبایي اسمبلو کار دی. لا ایگزیکیوشن چې کوم دی نه د حکومت کار دی د کابینې کار دی. هلته د وفاقي کابینې دلته د صوبایي کابینې. نو لا ایگزیکیوشن چې هغه ډیمانډز چې هغه قانون سازۍ سره ریلیټډ نه دي د پبلک ډیمانډز دي هغه کابینې سره ریلیټډ دي. نو چې هغه کابینې ته پیش کړی شي نو کابینه د هغې مطابق هغه اپلیکیشن بیا کوي یا چې کوم دی د هغې ډیمانډ سره ریلیټډ چې کوم قانون پارلمان یا اسمبلی پاس کو نه هغه پارلمان او اسمبلی پاس کړی قانون به څوک ایگزیکیوټ کوي څوک په امپلیمنټ کوي څوک په نافذ کوي د هغې لپاره کابینه ده حکومت د وفاقي حکومت صوبایي حکومت نو دوی دا لا ایگزیکیوشن کوي. نو دا لا ایگزیکیوشن یعنې د قانون نافذ کول چې دي نو دا یو بل اوټپوټ فنکشن دی. ورال کې کوم شپږم نمبر دی او بدی کې په 2 نمبر باندې دی او دلته کې لا ایډجوډیکیشن د عدالت کار دی چې کله عدالت ګوري چې څوک قانون ماتوي نه لا وایلیشن چې څوک کوي نه هغه خلکو له چې د قانون مطابق سزا ورکړي. دا د قانون مطابق سزا ورکول دا یو اوټپوټ فنکشن دی دا د عدالت کار دی ایز یو د حکومت کار دی. نو دا هغه 2 نمبر شو. اوس دا ټول پولیټیکل سیستم چې موږ وویل دې ځای کې ما تاسو ته وویل چې دا یو کنټینیوس عمل دی جاري. اوس چې
څنګه جبريل ایلمنټ او ډیوډ ایسټن دا ویلي دي کنه چې دا 7 فنکشنز دي څلور پارټس دي د برتانیې کې هم داسې دي امریکا کې هم داسې دي پاکستان کې هم داسې دي بیا ولې برتانیا او امریکا کې کار روان دی دلته کې خنه روانه نه دا دي کې ځای په ځای باندې چې کوم دنو هغه something is going wrong لکه مطلب دا دی چې په پاکستان کې پولیټیکل پارټیز او د برتانیې پولیټیکل پارټیز برابرېږي یا د پاکستان میډیا او د برتانیې میډیا نه برابرېږي دلته کې اصل کې ایکچوال کې دا کار دی چې دلته کې دا پبلک دی که پولیټیکل پارټیز دي که میډیا دا که دا پریشر او انټرست ګروپس دي دا ټول خلک په ایکچوال کې د خپل غرض یاران دي د خپل انټرست ګوري د ذاتي مفادات د ګوري نو یو خو پولیټیکل سیستم به هغه پولیټیکل سیستم چې په هغه کې پبلک پولیټیکل پارټیز او دا د پارلیمان دا اداره ملک او قانون ګوري نو که چې د ملک او د قانون سوچ کوي بیا په پولیټیکل سیستم خرابوي او کله د ملک او د قانون سوچ په ځای باندې خپل سوچ راوړي د سیستم په غلط رواني نو په ایکچوال کې د الټر ډیولپډ ورلد او دلته د ډیولپینګ نیشن د تھرد ورلد چې کوم دی یو فرق دار چې دلته پولیټیکل سیستم کې انوالو هغه ټول پلیئرز چې کوم دي هغه د خپل غرض یاران دي الته کې هغه چې کوم د خلکو د مفاد لپاره کار کوي نو دلته کې دا کې کوم یو دا بیا د دې زیات ټایپس دي کنه چې چرته چې کوم لکه کمیونستو پولیټیکل سیستم کې دا سره چې ماډرن دی خو اتھارټیټیو دی د خلکو ډیمانډز په کې چې کوم دی دور نه دغه نظر انداز کوي بالکل ماډرن او ډیموکراټیک چې کوم دی هغه د خلکو خیال ساتي او ټول پولیټیکل سیستم د خلکو د مفاد لپاره چلیږي څنګه چې په ترقی یافته او مغرب ملکونو کې دي او زموږ د بری ملکونو کې چې کوم دی دا سره چې دلته کې دا یو کرپټ پولیټیکل سیستمز دي نو ځکه چې سوسایټیز کرپټ دي نه دی یو چې اوټپوټ هم چې کوم دی غلط راځي نو دا د پولیټیکل سیستم باره کې به دې لیکچر کې بل لیکچر کې به د سټیټ او د هغې سره ریلیټډ چې کوم هغه بیا تیوریز دي د هغې نه به سټارټ کړو نو الله